الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما انزم سائل أغباني دود الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى لكتاب مشكات المصابيحنا او هر مسألة بتفصيل سرى بياني ده وجداده چه کما مسئله چی ذکر کیگی نو پاغی بانی دلیل دا قرآن او دا حدیث نا بیانیگی او دا کم منز چی منگا خایو نو دا محمدی منز دے، آغا منز چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرے او آغا منز چی دا غینا علاوہ بل منز دا اللہ بدر کی نقبلی. آخرنی مسئلہ او آخرنی باب داو باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه. باب پا بیان دا آغا کارونو کی چی آغا پا منزه کی روا دی او آغا کارونو چی پا منزه کی ناروا دی او دا غی مسئلی تفصیل په خپل ځکه بیان شوی چې کم کار په منځ کې روا دی او کم کار په منځ کې ناروا دی. نن به ان شاء الله یو نوی باب شروع کوو، باب السهو. باب السهو دا به نوی باب شروع کوو ان شاء الله چې دې تعلق د سهو سره دی. انسان دے، انسان خو کمزور ہے، نو دے پا منزه کی سهو کی دیشی، پا منزه کی خطا کی دیشی او هیر پیراتلی شی. مخی مؤلف اگه کارون بیان کړي چې اگه جایز دی پا منزه کی، لکه یو حدیث تیر شو چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تاسو دوا زناور پا منزه کی وجلی شی. کم کم لړم او مار، نو کی دی شي په دې کې تبه په خپل منځ کې خطا شي او سهو شي، نو به په سیدا باب راوړو چې په دې کې به دا مسله بیانېږي تفصیلا. انسان په منځ کې سهو کیږي او خطا کیږي او هیر پم راځي، خدای الله سبحانه وتعالی مهرباني ده چې موږ په خطا او په نسیان او په سهو باندې نه رانیسي. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. سورة بقره کې دی چې الله موږ مرانیسه په هغه څه باندې چې زموږ نه هیر شي یا موږ پکې خطا شو. او حدیثونه ډېر حدیثونه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړې ده چې الله زما امت نرانیسی په خطا باندې، په سهو باندې، دیو خبری په ریدو باندې الله نرانیسی. وجدار چې الله سبحانه وتعالی د انسانانو خالق دی، نو هغه د انسانانو نه خبر دی چې د انسانان کمزوري دي، په دوی به خطایی راځي، په دوی به نسیان راځي، په دوی به سهو راځي. نو الله اسانتیا پیدا کړه. زی پا زی اللہ منگتا پا دی دین کی آسانتیا پیدا کردی دا زی پا زی، او دا اللہ رحم دے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ وی ما پا دی دین کی بتاسو بندی سے سختی ندر جوڑا کلی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ ستاسو دا پارا آسانتیا غواری او الله دا نه غواړي چې یو خبره تاسو ته ګرانه کړي. په ډېرو ځایونو کې لکه د سفر دی مسلو ته وګورئ، د تیمم دی مسلو ته وګورئ، دغه شان د دې سهوی دا مسائل شو، نور داسې ډېر مسائل چې الله سبحانه وتعالی ځای په ځای موږ ته اسانتیا پیدا کړې ده. حالانکه تیر شو امتونو باندې ډېرې سختې مسلې الله لازم کړي،
خو الله سبحانه وتعالی دا پیغمبر راولیږو او د دې پیغمبر په واسطه په موږ باندې ډېرې مسلې موږ ته واضح کړي چې هغه په تیر شو امتونو باندې سختې وي او ګرانې وي، الله موږ ته اسانې کړي. وایي کې یو مسله دا ده، باب السهو. باب په بیان د دې کې چې یو سړی په منځ کې خطا شي نو څه به کوي. ګوره د هرې مسلې علاج هغه په قرآن او حدیث کې هغه شته. مشکل لري چې یو سړی په بیا نه پوهېږي، دا خو به د هغه مشکل دی. خصوصا امامانو صاحبانو له پکار دي چې دا مسلې زده کړي. اگر که هر مسلمان باندې لازم دي چې هغه مسله خو زده کړي چې هغه د مشهور عبادتو سره تعلق ساتي، لکه مونځ، د هغې نه مخکې عقیده. په دې کې خو یو سړي دپاره څه عذر نشته که نه. یو سړی وایي ما له د مانځه چل نه راتو، قیامت په ورځ به زه الله ته وایم چې یالله ما له مونځ نه راتو، الله به معاف کړي. خو جوور علم دی، نو دا عذر دی انسان چلیدی شي چې یالله دومره جوور علم ما سره نه و. لکه مثال کې د میراث مسلې شوي. اوس هر مسلمان ته خو د میراث د مسلو پته نشته، او داسې نور علم خو دریاب دی. خو بعضو خلکو له الله دا پوره علم او جوور علم ورکړي د شریعت. خو بعض علمونه هغه دي چې هغه په هر مسلمان باندې د هغې زده کول لازم دي، هر مسلمان باندې. لکه اوس هغه مسایل چې هغه تعلق ساتي د منځه سره به لازم زده کړي. ځکه چې د مونځ خو هغه عبادت دی چې موږ په ورځ کې 5 پیرې فرضي مونځ کوو، نفلي او بیا سنت. یو سړی ماله د منځه طریقه نه راځي. نو دا مسلې خصوصا امامانو له یادول پکار دي او عام هر مسلمان له پکار دي. سړی په منځه کې خطا شي څه به کوي. په منځه کې سهو کېده دا په یو څو قسمه. سجده سهو، منځه کې اخره کې 2 سجدې لګول چې انسان سهو شي. د دې 3 وجې دي. د دې سجدې څو وجې دي؟ 3. په منځه کې زیاتې کول، 2 په منځه کې کمې کول، 3 په منځه کې شک راتله. بیا د شک مسله هغه ته بیانوم، هغه به 2 قسمه ده. په منځه کې شک راتله، منځه کې زیاتې کول، منځه کې کمې کول. خو دا فایده ورسره یاد ساتئ چې دا به سهوني، یعنی په خطا سره به کېږي. ځکه که چا قصدن عمدن زیاتې او کمې وکړو نو مونځ یې څه شو؟ باطل شو. قصدن او عمدن پکې ګزاره نه کړي. یو سړی وایي چې زه به قصدن د منځه په واجباتو کې یو واجب کار پرېږدم او بیا به 2 سجدې ولګوم، کېږي؟ نه. ځکه چې په منځه کې چې یو سړی ارادتن او ښه په قصد سره او ښه ورته یاد یو دی زیاتې کوي او کمې کوي، د خو د الله په دین پورې خیان دي. نو دا سجده سهو دا مسله د هغه چا دپاره دی چې هغه سهو شي، ځکه د سجده سهو وایي خطا شي او په خطا سره یا کمې وکړي یا زیاتې وکړي یا په شک کې پرېوځي. شک سهو نه ده، لکه سهو خدای چې کمې زیاتې وکړي. خو دا شک هم یو مسله ده، دیم څه علاج خو پکار دی که نه. یو سړي د منځه په رکعاتو کې په سجدو کې په دې کې شک راغی، څه به کوي؟ شریعت مسله بیان کړې ده. او دا سجده سهو واجب ده او لازم ده. سجده سهو لازم ده. صحیح خبر ده چې په دې باندې امر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی. نو د دې کول لازم دي چې کله انسان خطا کې واقع شي. بیا په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا به د سلام نه مخکې کې که د سلام نه وروسته به کې. یو اوږده او پلنه مسله ده په کتابونو کې، تقریبا 10 اقوال دی په دې کې د علماو.
ها په دې باندې اتفاق د ټولو دی چې هر یو جایز دی، د اتفاقی مسئله ده، جایز هر یو دی. خو غوره طریقه کومه ولا په دې کې اختلاف دی. بعضو علماء ځان ته خبره اسانه کړې ده، وی چې هر قسم خطا شوي او شک ته په منځ کې هر قسم راغی نو د سلام د ګرځولو نه بد بد و سجدې لګي. یو قول دا دی چې سجده سهو به کوم ځای کې لګي؟ سلام ګرځولو نه بعد هر وخت کې. بل طرف ته بل قول دا دی دویم خبره اسانه کړې ده، وی چې هر څه وشو که کمی دی که زیاتې دی که شک دی نو سجده سهو به د سلام نه مخکې کې، سلام د ګرځول نه مخکې به 2 سجدې ولګي. بعض علماء تفصیل بیان کړی چې نه، د حدیثونو ته به ګورو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه کار کړی دی هغه شان به کوو، او دلیل پر رڼا کې دا ډېره مضبوطه خبره ده اگر که جایز دواړه وي. لکه اوس حدیث کې راغلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلاني ځای کې سلام نه بعد سجده سهو کړې ده. یو سړي ته هم دقه شان غلطي راغله او د سلام نه مخکې سجده سهو وکړه نو سجده سهو یې څه ده؟ صحیح ده، صحیح ټول دي. خو اختلاف دی کې دی چې کومه غوره ده. نو غوره ده چې موږ هغه شان طریقه وکړو چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی ده. نو بیا په هغې کې اختلاف دی، بعض وایي دلته به داسې کې او دلته به دا کې. خو زه به درته حاصل او مختصر خبره ذکر کم، دا خبره به د ټول اسانه شي. غټو محققین و علماو دا طریقه بیان کړې ده او دا نچوړې راویستې دی او دا خبرې د قرآن او د حدیث نه راویستې دي. انسان چې په دې حدیثونو کې نظر وراچو د حدیثونو ټول روان دي وایو به نو دا نتیجې تی روزي. شیخ العلامه ابن عثیمین رحمه الله هغه رسالم په دې باندې لیکلي ده، هغه حاصل دا ذکر کړی وی په 2 حالاتو کې به د سلام نه مخکې سجده کې، په 2 حالاتو کې به د سلام نه بعد کې. په دې خو ورسېدې که نه چې 2 او 2 حالات د سلام نه مخکې او 2 حالات د سلام نه وروستو. د سلام نه مخکې به هله کې چې کله منځه کې کمی راشي، چې منځه کې کمی راغی نو بیا به کله کې سلام نه مخکې. په دې به دلیل واورئ تاسو. او چې کله درته شک راشي چې د مونځ 3 رکعاته او که 4 یو که 2 او یو طرف ته دیم رجحان نه کیږي، شکی په دوانو کې 3 دی که 4 دی، ته به سوچ وکړه چې کم یو به یو تم رجحان نه ځي، نو په دې حال کې به هم د سلام نه مخکې 2 حالات زه به درس په اخر کې تپوس کوم. ګورې دویم د سلام نه بعد چې کله منځه کې زیاتې وشي، یو حال دا شو. دویم په منځه کې انسان شکی شو او بیا په یو خبره باندې یقین جوړ شو، یو خبرې ته رجحان وشو، نو دی به هم د سلام نه بعد سجده سهو کوي. ورسېدی په داسې کې نه داسې لګي څوک په بیان کې ما ته رسېدو راحوال. ها جی صاحب نه دا جواب دی صحیح را که خود آخری ټانکو سره تا ولګوله. اولنی حال په منځ کې کمې سجده به بعد السلام قبل السلام عفوا سجده سهو به سلام نه مخکې
شک راغی او یو طرف ته رجحان نزي دی به کوي څه دا به وروسته بیانو خو موږ صرف هغه حال بیانو یو سړي ته شک راغی او یو طرف ته رجحان نزي نو دی به د سلام نه مخکې سجده سهو کوي یو سړي زیاتی وکړو دی به د سلام ګرځولو نه بعد سجده سهو کوي یو سړی په شک کې پرېوتو او یو طرف ته رجحان کیږي چې او داسې به یي نو بیا به هم دې سجده کم ټیم کې لګوي د سلام نه بعد دا به ته یادي که نه به یاد په باب السهو کې په اولني فصل کې حدیث راوړی دی عن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان احدکم اذا قام يصلي پتاسو کې چې کله یو سړی منځ ته ودرېږي جاءه شیطان نو بدبسی شیطان راشي فلبس علیه دې ګډ وډ کی حتی لا یدری کم صلی تر دې چې بیا د پته نه لګي چې څو رکعته مونځ یې وکړو ګوره یو سړی چې په منځ کې ودرېږي نو شیطان راشي د دې منځ یو شیطان دی چې هغه ته خنزب ویلی کېږي د دې شیطان کار دا دی چې دی په خلکو باندې د مونځ ګډوډ کوي نو بیا انسان ته دا پته نه چې د څو رکعته مونځ وکړو فاذا وجد ذلك احدكم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کی کله چې بتاسو کې بچا باندې دا حالات راشي فلیسجد سجدتین وهو جالس نو دې دو سجدي ولګي په دې حال چې ناسي متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ده د دې ځنه د مسله ثابت شو چې سجده سهو صرف دې د پاره نه دی چې منځ کې کمی او زیاتې بکیږي بلکې سجده سهو د شک ته پاره هم ده دی شیطان دا سړی ګډ وډ کو نو هغه ته بیا دا پته ونه لګېده چې څو رکعته مونځ یې وکړو د دوه رکعته او که دریو که څلورو نتیجه او حل بیا دا دی چې دی به څه وکړي دوه سجدې به وکړي سجده سهو بیا د شک مسله د دې ښه تفصیل په دې روانو حدیثونو کې انشاءالله راځي به وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه دا ابو سعيد رضي الله عنه حدیث دے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا شك احدكم في صلاته پتاسو کې چې یو سړی په خپل منځ کې شکی شي فلم يدري كم صلى نو دته دا پته نه چې د څو رکعته مونځ کو شک یې واچو 3 او 4 3 رکعته مونځ کو سلورو دو شک کې ګوره دا هغه مسله ده هغه حالات دي چې یو سړی په شک کې پرېوتی دی او یو طرف ته رجحان نه کېږي 3 و 4 3 دي که څلور دي یاره پته نشته فلیطرح الشک اولنی کار به دې دو کې چې دا شک دې بند کې شک دې شاته غوزار کې نو دویم کار به دو کې چې ولیبني علی مستیقن او کومه خبره چې یقیني ده په هغې دې عمل وکړي یقیني کومه ده یقیني کومه ده کومه یقیني ده اگر که دا رجحان یو طرف ته نه کېږي هغه وایي زه شکي یم ښه په څو کې شکي وایي 3 دي که 4 دي نو دا 3 یقیني ده او 4 شکی شو نو بس دی دې کار وکړي چې دغه 3 باندې د اکتفا وکړي نو دغه 3 شو بل دې به 4 هم وکړي یقیني ده ولیبني علی مستیقن او دا طریقې د ساتي دا په
حج کې او عمره کې مې انسان مخې ته داسې مسله راځي چې د طواف چې زه کومه دا سویم چکر دی، دریم دی که څلورم دی، بس ورته وایي دا دریم دی. صفا مروه کې د زما سویم چکر دی، څلورم دی که پنځم دی، نو سویم دی څلورم دی. جمرات ویشتو، شیطان ویشتو چې ما ګوره څو کاڼي ویشتو، څلور که پنځه وایه څلور. دا ډېر ښکلی قانون دی چې کله انسان باندې شک راشي او یو طرف ته رجحان نه کړي. په دې سړي باندې شک راغی 3 رکعته لمونځ دی که 4 رکعته به 3 دی، بیا به څه کوي؟ ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم. واضح دلیل دی چې بیا به 2 سجدې ولګوي د سلام نه مخکې. فإن كان صلى 5، که چېرته دې سړي 15 رکعته لمونځ وکړو، هلته دی شکي دی په 3 کې او په څو کې؟ په 4 کې. نو هغه څو موږ ورته یقیني څو دي؟ 3. او د کړي 4، د کړي څو؟ یوې پسې زیاتي کړو نو څو شو؟ 15. دا خو د 15 رکعته لمونځ وکړو. څو رکعته وشو؟ 15. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د 2 سجدو فایده دا ده فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته. که چېرته د 15 رکعته لمونځ کړی نو د 2 سجدو د لاسه د ده لمونځ هغه جفت شو، 4 رکعته شو. وإن كان صلى إتماما ل4، او که چېرته د صحیح 4 رکعته لمونځ پوره کو، كانتا ترغیما للشیطان، نو بیا د 2 سجدو څه کار شو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د شیطان د ذلیله کولو دپاره دا 2 شوې. هر حال کې فایده ده. که لمونځ دې زیات کړی نو د 2 سجدو فایده دا چې د لمونځ بدله جفت کې. جفت عدد کم وي؟ 2، 4، 6، 8 او داسې ځه. نو 15 رکعته لمونځ یې وله څه وکړو؟ هغه 4 شو. او که چېرته دې سړي 4 رکعته لمونځ برابر وکړو، بیا د 2 سجدې ولې ولګولې؟ شیطان ذلیله شو. ځکه چې حدیث کې دا راځي چې کله د آدم بچی سجده ولګوي نو شیطان په جړی شي. وایي ما ته د سجدې امر شوی و، ما ونه منله د الله خبره، ذلت راته میلاو شو، د آدم بچي ته د سجدې امر وشو، سجده یې وکړه. کله چې ته سجده لګوي نو په دې سره شیطان ذلیله شي او خوار شي. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. حدیث کې یو بله مسله ده شک. دا ډېرې فایدهمنې مسلې دي، او که دې دا یادې کړې او بې ځان سره دې نوټ کړې نو د مرګه پورې به په منځ کې د سهو دا مسایل ته ډېر اسان شي او بل ملګري ته هم په اسانۍ بیانولی شي. یو سړی دی د منځه د ختمېدو نه بعد شکي شو. دا خو منځه په دوران کې شک راغی، د هغې خو حال بیان شو. منځه په دوران کې شک راغی چې 3 رکعته کې 4 دی، 4 دی که 15 دی، 2 دی که 3 دی، حالې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کو. او زه به ګورې د درس په اخره کې एकदम چې ما چا نه تپوس وکړو کوم به چې وروره که داسې مسله راشي نو ته به څه کوې. اوس یو سړی شکی شو د منځه نه بعد، دا اوس بله مسله ده. مونځ یې ختم کو، د جومات نه راووتو، په کور کې ورته شک راغی چې ما د مونځ 4 رکعته وکړو که 15 به وکړو. جواب دا دی چې دې شک ته به ګورې نه، هغه عبادت اسیم ختم شوی. دا مسله اسانه ده. هر عبادت نه بعد صرف مونځ نه اودس دې وکړو، ته وروسته شکي شوې، موږ اوس دې شک ته مه ګوره ځکه چې عبادت شوی. یو سړی په کور کې او په لارې شکي دی چې ما 3 رکعته لمونځ وکړو که 4، موږ دا شک غزار که لر که ته هغه عبادت خو اسیم شوی. دا دویم انسان دی چې منځ کې شکي شو. دریم هغه انسان چې هغه د وسوسې بیمار دی
او په مخ هغه په منځ کې د سوچ راځي د به دویم که دریم به ولنی به که دویم به دریم به که څلورم به دوه سجدې وي که درې وي یو رکوع که دوه رکوع سوره فاتحه به ما ویلي که نه به ویلي سبحان رب العظیم مې ګوره ووي که نه مې دی ویلی او داسې بیماران ښه ډېر دي الله دې موږ دې بیمارۍ نه ساتي دا بیماري انسان لیونی کوي ښه شیطان دومره په دې انسان زورور شي او دومره دی شیطان ته ځان حواله کي چې اخره کې لیونی کي یو کس ماته به خپله خبره کوله وی کله نه کله زه د منځه دپاره اودس کوم د 100 پیرو نه زیات وکړم اودس وکړم چې خپه به مې انځلي که نه به په سر به مې مسح کړی و که نه دغه دې کې مونځ هم بیا دغه شی دی دا سړی چې د وسوسو بیمار دی د ده د شکل هم اعتبار نشتی ورسېدی که نه نو د چا شکل اعتبار دی کم سړی د وسوسو بیمار نه یو شرط او دویم په منځه کې دن نه وي اوس یو سړی د وسوسو بیمار نه دی او د منځه نه بعد ورته شک راغی دې شکل هم اعتبار نشتی مسلې واضح دي که ګرانې واضح دي او چې اوس د یو سړي په سر کې دماغ نه پرته او کاڼي پکې پراته وي نو زه چې صرف به پې هغه نه پوهېږي نه مونږ خو کوشش کوو حتی الوسع چې هره مسله جدا جدای کو یو ټکی جدا کو او بیانې کو زموږ دا خلک پې پوه شي 3 حالات شوبې درته وایم په منځه کې دننه شک یا 2 حالات ووایه خیره مسله لنډه که په منځه کې دننه شک منځه نه بهر شک د منځه نه بهر شک دا مسله ختمه کوی دې شک له اعتبار نشته منځه کې دننه شک په 2 قسمه دی منځه کې دننه شک په 2 قسمه دی یو هغه شک چې خروغ انسان یې وکړي او هغه ته د وسوسو بیماری نه وي نو دې شکل اعتبار شتی اب کیسه دغه حل په حدیث کې بیان شو په منځ کې دننه شک هغه سړی ته چې بیمار دی د وسوسو د دې شکل اعتبار نشته زمونږ ټول هغه وروڼه او خویندې چې د وسوسې په بیماري کې پراته دي هغه ټولو ته زه دا نصیحت کوم او تاسو ورته هم دا خبره ورسوئ چې الله دوی په دې خبرو نه رانیسي د دوی د مونځ برابر دی دې لري توجه نه ورکوي ځکه چې توجه ورکول خو شیطان ترې لار کوله وکړه که د هغې نه بعد حدیث راوړی دی وعن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه عبدالله بن مسعود وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الظهر 5 پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د ماسپخین مونځ 15 رکعاته وکړو حالانکه دیسو سلور دی خو سلوري 15 وکړو فقیل له ازید فی الصلاة هلته مسئله دا و چې پیغمبر له بچه به جواب نشو فتح به نشو ورکولی ولې کیدای شي الله ورته وحي کړي چې دا مونځ څو رکعاته وکړه 15 وکړه کله چې مونځ ختم شو دې ملګرو خبرې کولې ازید فی الصلاة دې مونځ کې که څه زیاتی وشو یعنې یو رکعت پکې زیات شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېدې وما ذاک وی څه چل دی ولې تاسو دا خبرې کوئ وی یا رسول الله صلیت 5 تا نن څو رکعاته مونځ وکړو 15 وی فسجد سجدتین بعد ما سلم 2 سجدې وکړي او کله وکړي سلام ګرځول نه بعد ولې زیاتی شوی دی منځ کې زیاتی وشو نو سجده سهو سلام نه بعد ده ګوره بیا د سجده سهو طریقه هم اسانه ده که د سلام نه مخکې طریقې لکه څنګه چې د حدیث موږ سره مخکې تیر شو نو هغه طریقه دا ده التحیات به پوره کړي خپل 2 سجدې به ولګي کوم چې په دې رکعت کې دي بیا به تحیات پوره کړي درود به ووایي او دعاګانې به وغواړي پوره کامل او سلام به نه ګرځي څه به وکړي بیا 2 سجدې به ولګي او د دې سجدې نه چې څنګه راپاسې دي دویمې سجدې نه په دویم پیر بیا تحیات نشتی سلام به وګرځي که د سلام نه بعدي نو بیا طریقه دا ده
التحیات به پوره کی، تشهود، درود، دعاګانې، هر څه به ووایې، سلام به وګرځي. سلام چې دی وګرځو بیا به 2 سجدې وکړي او بیا به تحیات نه وي، بیا به تحیات نه وي او سلام به وګرځي. هغه حدیثونه کمزوري دي، په کومو حدیثونو کې چې دا راغلي دي چې ته به نیم التحیات ووایې او بیا به نیم وروسته ووایې سلام نه بعد، او بیا به 2 سجدې وکړي، چې 2 سجدې دې وکړي بیا به دا نیم ووایې بیا به سلام وګرځي. نه، یو پیر به تحیات پوره کړي، بس اخیری دعاګانې به مو ووایې، بیا به سلام وګرځي. سلام چې دی وګرځو بیا به 2 سجدې وکړي، د دې 2 سجدو نه بعد بیا تحیات نشتی، بیا به سلام وګرځي. اسانه کې ګرانه، ښه اسانه ده، خو چې یو سړی ځان ته ګرانه کړي. ابوالعزم یو نن سبا مولیان هم ډېر شوي دي، خصوصا د فیسبوک د راتلو سره، پتیلې نه چې د سر اوچتی وي لاندې ته مفتي او مولا پروت دي، او بس ځان ته موبایل یې ښودی او څه کوي، درس کوي. نو یو پکې یو مولا هم نه و قاري هم نه و، خو بس ږیره پرېښودې او مسلې بیانولې. اوس نن سبا دا قصه هم راوتې ده په دې فیسبوک او په دې یوټیوب په دې چې څومره ویډیو ډېر وکتلی شي، په دې باندې پیسې هم میلاویږي چې کله ته داخله وکړي. نو بس د دې دپاره هم زور لګولی دی. نو هغه لګیا دی تیمم طریقه بیانوي، او تیمم طریقه په حدیث کې څنګه ده؟ لاسونه ځمکې له راواچوه. موږ سره مسله تېره شوې ده که تاله درځي بچه حسین؟ بس ختم. یو ضربه ده، خاورو له به یې راواچې، که ډېرې خاورې په لاس پورې نښتې وي پوکې به ورکړي، که نه وي ډېرې پوکې به نه ورکړې، بیا به یې په دې مخ باندې داسې سرسري راکاږي، او بیا ښی لاس د ګس لاس په شا او ګس لاس د ښی لاس په شا، او خبره څه شوه؟ ختمه شوه. هغه مولوي صاحب وی اول به ګوتې لري کړي او ګړۍ به لري کړي، بیا به نیت وي. نیت چا ته یاد دی؟ نویت ونه تیمم دا ټکي ور چا ته یاد دی؟ څنګه یې صاحب؟ دا دومره اوږده قصه دا به ووایې، بیا به د هغې نه بعد لاسونه ځمکې له راواچي او لستوڼي به راغونډ کړي، په دې کې خطا شو. بیا به د هغې نه بعد ځمکې له لاسونه راواچي، نو بیا به هغه که دوړه پوري نه هغه به چوف کړي، نو بیا به داسې دا ښه باقاعده د ګوتو ترتیب هم خو ماته نه دی معلوم، نو داسې د دې ویښته چې کوم ځای کې راخېږي دې ځای نه به شروع کړي، نو بیا په دې سترګو په دې ګوټونو کې به دننه ګوته ووایي، او دا پوزه به یې داسې بنده کړې، او بیا به په ږیره کې داسې راشي، ږیره کې به هم خاوره ووایي دننه. نو بیا به یې 2 ضربه شي، بیا به لاس راوچوي، چې بیا دې لاس راوچوي نو بیا چې په دې څو ګوتې کېښودې ما ته طریقه نه ده معلومه. څنګه ده؟ دیسې ګوره لکه دیسې دا صحیح دی، دیسې به راشي نو دیسې به راته وکړي، بیا به 2 بیا به دیسې راشي، بیا به دلته دا چلو کړي. دومره اوږده قصه یې جوړه کړې د تیمم نه چې د کوم ځای نه کوم ځای ته بوتله. او زار شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غلا کې هغه دغه وي، بس وې ځمکې له لاس راواچو، که دوړه وچوفي کې که نه و بس په دې مخې دې سې راکاږه، دا خبره ختمه شوه. ها بیا جدا جدا وي، دغه پکې جدا تفصیل دی. خبره مې دې پورې کوله چې د سجده سهو دا مسله څه ده؟ اسانه ده، که د سلام نه مخکې ده او که د سلام نه بعد ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی 2 سجدې وکړي بعد ما سلم، وروسته د سلام ګرځولن دی ونه وي چې بیا پکې تشهود وي،
وفي روایت بل روایت کی دی سراجی انما انا بشر ز انسان یما زسیما انسان یما مثلکم ستاسو پشان وسو کو دی بریلیانو سره په دین پوي د دین واضح دلیل بل کم جن راولم چې پیغمبر بشر دی نور نه دی انما انا بشر مثلکم ز انسان یما ستاسو پشان انسا کما تنسون زمانم دیسی یریگی لگه سنگ چستاسو نه یریگی اللہ اکبر زمون دا عقیدت دیسی واضح ہے انسان دے بشر دے وی دا حاجی صاحب وی ابو عبداللہ چی اغو وی چی تاسو سرسری مسئلے کوئی دی مسئلو تا دن وی ننوزی اغو تا دن ننوتی دی و پا دی کی سوچ کرده بیتی دا رویستی دی وش دی کی کمزی کی دن ورننوزی دا خوازی خبری انما انا بشرون مثلکم زستاسو پشان انسانی اما دا دیر وضاحت تا پر وسر دا وورا انسا کما تنسون ما بانیم دی سیر رازی لکه سنگ چی پتا سورج فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي نو کل چیم پا ماہیر راشی نو ما ترائے دوئی وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ او پتاسو کی چکلے او سڑے پا منزکی شکی شو منگ سرے او مسئلہ تیر شو سڑے پا منزکی شکی دے یو طرف تے رجحان نشتی سجدہ بکر لگئی سلام نمخ کی ودا ووردا غدویم دے چکل تاسو کی سڑے پا منزکی شکی شو فلیتحر الصواب ندی دی کوششو کی دا لٹولو دا اغا خبری چی اغا یقینی دا یو طرف تا دی رجحان بوزی یرا دری دی که سلور دی نا یقینی دری دی نا بس سلور دی سلور تا رجحان ورکو اغا گوری رجحان نو یو طرف تا او دا دی یو طرف تا رجحان شتی فلیتم علیہ باقی مزدی بسی پورا کی ثم لیسلم بیدی پاخر کی سلام وگرزی ثم یسجد سجدتین بیدی دو سجدی ہو لگئی ورسی دیکھنا نو سجدی کم ذکی شو دا سلام نبات شو یو سڑے بوئی چی رکی دیشی پا منگ بانی سو کردو کی چی رتاسو چی کم حدیث ہوئی چی زستاسو پیشان انسانی اما دا با کمزور ہے نندا وورا آخرنیس شتیم پیوالا متفق علیہ دا حدیث پا صحیح بخاری و صحیح مسلم کی دے چی سوک دا سر مناظرہ کی کنا چی پیغمبر انسان دے کا نور دے بدق قضان سریعت ساتا پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث تے زستا جو پیسان انسانی اما زمانے میں یریگی لگا سنگ چیتا سنے یریگی نکچت پا ما یرائشی نو ما ترائے دوئی وعن ابن سیرین محمد ابن سیرین رحمہ اللہ دے مشہور تابعی دے نمی دے محمد ابو بکر الانصاری مشہور تابعی دے ومشہر تابعی دے اغد ابو حریر رضی اللہ عنہ دا روایت بیانی چی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتی العشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریر ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی ماسپخین و مازگر کی یو منزو کو قال ابن سیرین امام ابن سیرین وی قد سماها ابو حریر وی دی منزل نوم اغستو یای مازگر ویلو یای ماسپخین ویلو ولیکن نسیتو انا خمانی یرشویلی گورا دوم را اغوی دی حدیث دا بیانولو احتیاط کئی چی کمزی کی تی نوم یرشون اغا مسئلے اقشان پریخو دا او دیسی ہوئی وی پیغمبر منز کرده یا دا ماسپخینو او یا دا مازگر لیکن نومی ولی ناخلی وی ابو حریر طویلو خمانی یرشوی دی دا سی اللہ حفاظت کرده دی وحی دا قرآن و دا حدیث فصلى بنا ركعتين پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت منزو کو یا خو مازگر و یا سو ماسپخینو هر یو چی خو سلور رکعت منزو والا منزو سلور رکعت منزو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت وکړو ثم سلم و بے سلام وگرس فقام الى خشبة معروضة في المسجد فجمعات کی یو لرگے پروتو یو روایت کی رضی دا کجور تنب رتوا پہ روایت کی دیس رضی چی دی قبلی کی پرتوا
فتکع علیها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هغې ته ډډه ولګوله کأنه غضبان لکه غصه چی طبیعت خنو ووضع يده اليمنى على اليسرى دا خی لاس په دې ګس کې خودو وشبك بين اصابعه او د یو لاس د ګوتې په دې بل کې ورننه ویستي ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى او د خپل خی نینګې د ګس لاس په شا کې خودو دا به څنګه نو ګوتې خو به ګوتو کې ورکړي دیس پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه و ډډه یې لرګي ته ولګوله ګوتې په ګوتو کې ورکړې حالانکې دې نه منه راغلی ده موږ سره مسله تېره شوې خو هغه د مانځه نه مخکې چې مانځه ته انتظار کړی اوس خو مونږ شوی دی ګوتې په ګوتو کې ورکړې او دغه شان ناسو غوسه و وخرجت سرعان القوم من ابواب المسجد کوم چې تادي هغه خو لاړ ووتو تادي ولا څه شو نه څه ته پوښتنه کوي چې به 2 رکعاته منځو شو دا څنګه دا ولي خو هغه تادي او هغه څه شو لاړ ووتو فقالوا قصرت الصلاه او په دې وتو کې موږ قصر شو خال لوي چې 2 رکعاته کوي هلته دا مسله وایي چې پیغمبر ته دې له سنې شو ویل کې دي چې الله ته ویلي چې د موږ 2 رکعاته شو 2 شو وفي القوم ابو بكر وعمر رضي الله عنه ابو بكر وعمر ناس بشران صحابه کرام ناس خنو دی ولی نوی وی فهاباه ان یکلماه د پیغمبر د عزت تلاس او دغه د روب تلاس چاو سره خبرې نشوي کولای او خصوصا دې ټیم کې سو چاو سره خبرې نشوي کولای وفي القوم رجل في يديه طول اب قوم کې یو سړی و په دې صحابه کرام کې چې دغه د لاسونه قدرتي وګدو د عامو د انسانانو د لاسونه چې څنګه هغه د دین وګدو یقال له ذو اليدين د مشهور په دې باندې د لاسونو خاون د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دانو یې خو د ذو اليدين خپل نوم خرباق دی دین دا مسلم ثابت شو چې بچا باندې دې وصف یې خو د چې دغه بی عزتی پکې نه او هغه پر راځینو د سړي جایز دي دا سړی لړ پر رسول صلی الله علیه وسلم پس یا رسول الله اې د الله پیغمبر انسیت ام قصرت الصلاه تاسو نه هیر شو کنه د مونږ قصر شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لم انسو ولم تقصر نه زمانه هیر شوی دی نه مونږ قصر شوی ته راغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعه ته وی اکما یقول ذو الیدین دا لاسونو ولې چې سوی دا خبره صحیح ده هغه ته نعم وی یا رسول الله خبره صحیح ده فتقدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورمخ کی شو منځته فصلى ما ترك لکم چې پاتې شو هغه پوره کو سو رکعاتو 2 ثم سلم به سلام وګرځو ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول به سجده ولګوله د خپل سجدي په شنه دغه نه موږده ثم رفع راسه وكبر به سر او چت کو الله اکبر وی ثم كبر وسجد به سجده ولګوله مثل سجوده او اطول د خپل سجدي په شنه دغه نه موږده ثم رفع راسه وكبر به سر او چت کو الله اکبر وی فربما سالوه خلکو تپوسو کو د امام ابن سیرین نه چې سلامي ګرځول او کنه وی ثم سلم بیا سلام وګرځو او دا به وی چې نبئت ان عمران بن حسين قال ثم سلم عمران بن حسين رضی الله عنه او بیا سلام ګرځول متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی بلې روایت کې حدیث راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې لم انس ولم تقصر كل ذلك لم يكن نه زمانه مونږ یې رشوي دي نه مونږ قصر شوی دی په دې کې هیڅ نه دي شوی صحابه کرام ته فقط کان بعض ذلك یا رسول الله باس پکې شوی دا نه مونږ یې رشوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سجده ولګول کله سلام نه تاسو وروري ویراغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 رکعات مونږ کو ثم سلم به سلام وګرځو به د سجده ولګول نو سلام نه مخکې شو کوست اشکال لاغه
دې کې زیاتې د سلام راغلی ذهن خو داسې مخکې لاړ شي چې کمی دی نو پکار دا و چې د سجدې کله وی د سلام نه مخکې وی کړه خو په دې منځ کې زیاتې هم شوی دی او زیاتې څه شوی دی سلام پکې ګرځېدلی دی چې هغه د سلام د ګرځولو ځای نه و ورسېدی و که نه ښه په دې کې دا مسله که امام د منځه نه باید خبرې وکړي د مقتدیانو سره نو بې دې سره جایز دي چې دی د لمونځ وروسته پوره کړي په دې خبرو سره نقصان نه رسي ځکه چې دا خبرې تعلق ساتي د څه سره منځه سره دویم امام پکې کور ته لاړ چې لکه حدیث بعضو حدیثونو کې واضح راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته لاړ او بیا یې راوویستو چې یا رسول الله راشي د دې نه دا مسله ثابته شو چې معمولی فصل راتله داسې نقصان دی خبره نه ده لکه مثال کې 15 منټه تیر شو 6 منټه تیر شو بیا خلکو امام ته وی راغی بس دغه ځینې د مونځ کې پوره دي ها که وخت ډیر تیر شي نو بیا به د مونځ د سر نه کوي داغين بعد حديثه وعن عبد الله بن بحين رضي الله عنه عبد الله بن بحين رضي الله عنه روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسبقين منز کی امامتی ورکوله فقام في الركعتين الأوليين نو دو رکعتونه پاسید لم يجلس کینه ناستو ستا تشهود تا ير شو پاسید لم يجلس بیا کین ناس فقام الناس معه نخلكم دا غسر پاسید حتى اذا قضى الصلاه کله چې منځ ختمو وانتظر الناس تسليمه او خلکو انتظار کو داغه د سلام ګرځولو كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم الله اكبر وي دو سجدي ولګولي د سلام د ګرځولو نه مخکې به سلام وګرځاو ولې دلته د سجدي د سلام نه مخکې کمې د سجدي شوی دا ولني قیدی متفق عليه ده حديث بصحيح بخاري صحيح مسلم كده. الفصل الثاني كحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه عمران بن حسين وي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځکو فسها پای کې خطا شو فسجد سجدتين نو دو سجدي ولګولي د سلام د ګرځولو نه بعد یې سجدي کو دو سجدي ولګولي ثم تشهد بي تشهد وي ثم سلم بي سلام وګرځو تشهود مسله به کړه کما چې موږ لکسات مخکې ذکر کړی چې دا مسله څه ده کمزوري ده رواه الترمذي ده حدیث امام ترمذي راوړل دی حدیث سره بسکو محدثین دا وی دا حدیث شاذ ده دا د صحیح حدیثونو او د مضبوطو حدیثونو خلاف ده او په خپل به د عمران ابن حسین حدیث وس بلایشي په صحیح مسلم کې ده دا په ترمذي کې دغه بس کې ده په صحیح مسلم کې چې دغه په سند کې شک نشتی هغه کې عمران ابن حسین دا زیادت نه دی ذکر کړی چې تشهودی بکی وي دا زیادت صرف یو راوی دی په دې سند کې راځي چې هغه ته اشعاث وي دا زیادت هغه د خپل ځان نه کړی یعنی موږ سره مخکې حدیث تیر شو د عبد الله بن مسعود چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو به دوه سجدي وکړي به سلام وګرځو خو تشهود تذکره بکی ونه کړه وش ګوره عمران بن حسين بالحديث روان ده غيته وكيله وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي اذا قام الامام في الركعتين امام چې کله درې دوه رکعاتونه پاسي لکه لنډه قاعده تاسو شو یې رشوه او دې پاسيت فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس او دې په دې لار کې روان دي لو درېدل نه دی پورا او رايات شو ته چې مانه هو تشهود پاتې شنو واپس تکيري وان استوى قائما او کده ودرېدونی فلا يجلس نو بیا بنکینی وليسجد سجدتي السهو او په اخر کې دوه سجدي ولګي رواه ابو داود او ابن ماجه د حدیث امام ابن ماجه امام ابو داود راوړي قالم دې مسلې ته کله چې نه خبر د شاتنی او د مقتدیان
نو امام نه کله د منځنۍ قاعده پاتې شي، بس هغه ودرېږي، چې ودرېږي بیا خو واپس نشي راتلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع وکړه، واپس راتله څه دي؟ حرام دي، منع دي. او د شاته نه بس بیا هم لګی سبحان الله سبحان الله، هرګه بس د غلی شي تا چې دومره سبحان الله وي او هغه نه واپس کېږي، خو دې مسله کې څه چل دی ځکه نه واپس کېږي. او بعض امامان ما لیدلي لږ ساعت مخکې ما وکړي امامان له پکار چې خصوصا دا مسلې زده کړي. بعض امامان مې لیدلي ودرېدلي او خلکو به شروع کړي سبحان الله سبحان الله، هغه بیا کېږي. اوس دې مسلې نه دی خبر چې کله د نم لنډه قاعده پاتې شوه او ته په دې لاره کې وي، یعنی له پوره ودرېدلی نه وي، نو واپس شه. او که ته ودرېدلی وي بیا به نه واپس کېږي. حدیث کې ته یو فایده ذکر کړم. کله دې سم کېږي چې یو سړی هسې بس داسې لږ معمولي د دې ځمکې نه جدا شوی او رایت شي ورته چې زه خو پاسم او دلته لنډه قاعده ده، په دې هېڅ هم نشتي، سیده سهو به نه کوي. ولې؟ ځکه چې نه یې کمی کړې ده او نه یې زیاته کړې ده. ورسېدې پوه که نه؟ الفصل الثالث کې حدیث دی عن عمران ابن حسين رضي الله عنه. دوز عمران ابن حسين حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، پیغمبر صلى الله عليه وسلم د مازیګر منځک وسلم في 3 ركعات، او سلام وګرځو په څو کې؟ په 3 رکعاتو کې. ثم دخل منزله، بیا کور ته ننوت. فقام إليه رجل يقال له الخرباق، یو سړی پسې لاړو چې د هغه نوم څه و؟ خرباق. وكان في يديه طول، او دغه د لاسونو اوږده و. فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دغه کار ذکر کو چې یا رسول الله تاسو 3 رکعاته مونځ کو. فخرج غضبان يجر رداءه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمنډي وهلي او د صدر راخکودو. حتى انتهى الى الناس، خلق تر ورسدو واصدق هذا دير اشتياوي؟ قالوا نعم ويور اشتياوي. فصلى ركعة، نو رکعتي وکو مونځ سکو پورا کو. ثم سلم، به سلام وګرځو. ثم سجد سجدتين، به 2 سجدې ولګولې. ثم سلم، به سلام وګرځو. ولې د سلام نه بعد زیاتې د څه شوی؟ د سلام د ګرځولو شوی. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. ګوره د عمران ابن حسین حدیث دی، په صحیح مسلم کې دی. دلته ونی وی چې د سجدو نه بعد تشهود وي، او دا حدیث هغه حدیث نه مضبوط دی، او د دوانو راویان یو دي. دا عمران ابن حسین، هغه عمران ابن حسین، هغه د ترمذی روایت ته، او دا د صحیح مسلم روایت. پای کې یو راوی د اشعث چې هغه د پکې زیاتې کړي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف وي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوریدلی دي، من صلى صلاة يشك في النقصان، چاچی منځ کو دې په دې کمی کې شکی دی، فليصلي حتى يشك في الزياده، نو دې دې منځ کې تر دې چې شک په زیاتی کې وکړي. رواه احمد، د حدیث امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی. مطلب دې دی یو سړی شکی شو چې 2 دې کې 3 دې، نو څو شو؟ دا 2 شو او 3 دې سره زیاتی کی. 3 دې کې 4 دې او یو طرف ته رجحان نشتی، نو څه به کوي؟ 3 شو. حدیث را حدیثونه ختم شو، یو څو مسلې د ذکر کوم. ذکر کوم کنه. یو مسله دا ده، یو سړی دی منځ کې خطا شو، یو رکعت ته پاتې شو، لاړ د جمعات نه ووتو، چا ورته په لاره کې یو رکعت تې نه دی کړی، دی به څه کوي؟ دا جواب دی. که فصل لګي نو دغه دې پوره کړي او بیا دې سجده سهو وکړي. او که وخت پکې ډېر اوړېدلی، یو سړی د ماسپښین لمونځ 3 رکعته وکړو، ماښام ورته چا ووهي، اوس به څه کوي؟ دا لمونځ به د سره کوي. ښه، بله مسله، یو سړی دی په منځ کې زیاتې وکړو، 4 رکعته لمونځ 5 وکړو، پته ورته ولګي چې ما خو 5 وکړو، بس دې 2 سجدې ولګوي د سلام نه
بعد دته خو وروسته پته ولګېده نو سلام نه بعد خو یو سړی دی هغه ته په دې 5 رکعت کې پته ولګېده چې زما دا رکعت زیاتی دی نو دی به ډایرکټ کینی د فایدهمنه مسله یې ساتي بس وایي دا رکعت څه کی دا به پوره کوي یو دې پسې بل وکړي په خټه کې دې اوبه ښه ډېرې کړي دایم زیاتې کړی دی یو رکعت پسې بل هم وایي زیات کا چې جاخه کې بیا خو سمه جاخه وکړه نه یو سړی د 5 رکعت زیاتی کو د خطا شوی دی د رکعت په منځ کې ورته رایت شو چې یاره زه خو په 5 رکعت کې یم چا وله فتح ورکړی نو دی به ډایرکټ څه کوي کې به ني اوس مخکې به څه کوي تشهود به وایي اول تحیات به نه وایي تحیات به وایي تشهود دعاګانې هر څه به وکړي سلام به وګرځوي او بیا به 2 سجدې وکړي او بیا به سلام وګرځوي ورسېدې په دې که نه ښه د ټولې مسلې خو اله دي چې کله د انسان نه واجب کار پاتې شي خو که د یو انسان نه رکن پاتې شي د رکن نه بغیر خو مونځ نه کېږي که نه لکه اوس یو انسان دی په یو رکعت کې 2 سجدې په ځای یوه ولګوله او سجده د مانځه څه دی رکن دی نو دی به اوس څه کوي دی به سجده سهو هم کوي او دا رکن به هم کوي لکه اوس یو سړی دی زه به تاسو ښه پوه کړم سبحان رب العلا تیر شو سبحان رب العلا رکن نه دی واجب دی نو بس دی 2 سجدې ولګوي دغه سبحان رب العلا کمی څه شو پوره شو خو چې رکن دی نه پاتې شو نو سجدې به هم لګوي او دا رکن به هم کوي مثال بله درکړم یو سړی دی رکوع ته یېره شوه ډایرکټ لاړ سله سجدې له او رکوع د مانځه څه دی رکن دی نو دی به اوس څه کوي یا دی کوي په اسانو الفاظو سره دی به که نږدې یي او بلې رکوع ته نه یې رسېدلی نو واپس دی شي رکوع دې وکړي او بیا دې پسې دا نور مونځ پوره کړي او په آخره کې به 2 سجدې ولګوي ښه یو سړی دی رکوع ته پاتې شوه سجدې ولګولې او هغه بلې رکوع ته ورسېدو د بل رکعت هغه رکوع ته ورسېد نو اوس دته موږ وایو چې ته مخکې مونځ پوره کړه هغه رکعت هغه تا چې پکې رکوع نه وه کړې هغه پلتو شو ختم شو او دا رکعت د هغې په ځای شو او مخکې پسې اوس مونځ پوره کړه واضح ده لکه 2 رکعت کې تی رکوع موږ وایو چې په 3 رکعت کې تی رکوع څه شوه پاتې شو او دې 4 ته پاسېدو په 3 رکعت کې تی رکوع پاتې شو او دې پاسېدو څه ته 4 ته او په هغې کې رکوع ته ورسېد نو دا 4 رکعت یې سویم شو 3 شو او هغه 3 چې کړی هغه څه شو ختم شو اوس دې بس یو بلو کې هغه به 4 شي او بیا به سجده سهو وکړي په دې ورسېدی که نه بله مسله یو سړی دی 2 پیرې خطا شو 3 پیرې خطا شو نو دی به همدقې 2 سجدې لګوي لکه یو سړی دی په منځه کې 100 پیرې خطا شو 2 پیرې دی به 4 سجدې نه لګوي دی به څو لګوي همدقې 2 3 پیرې خطا شو همدقې 2 بله مسله یو سړی دی سجده سهو ته یېره شوه کله دې څنګه کېږي سلام یې وګرځوي وایي زه به 2 سجدې لګوم هتې څه شوې یېرې شوې که نږدې وخت کې ورته رایاد شي بس دا 2 سجدې دې وکړي او سلام دې وګرځوي وشو که ډېر وخت بعد رایاد شي نو بیا د علماو 2 قوله دي یو قول د محققینو علماو دا دی چې بس د ده نه دغه سجده ساقطه شوې ده او الله دې ورته عفو وکړي مونځ یې شوی دی ځکه چې ډېر وخت پکې واوړېد او شیخ ابن باز رحمه الله دا فتوا ورکړې ده که وروسته ورته هم رایاد شي بیا دې هم احتیاطاً 2 سجدې ولګوي او بیا دې سلام وګرځوي ورسېدې به وکنه اوس موږ سره صرف مسلې پاتې شوې چې امام او مقتدي که امام خطا شي مقتدي به څه کوي دا مسلې به ته پر روان درس کې بیانومه نور د سجده سهو مسلې ټولې بیانې شوې خو زه په آخره کې که تاسو یې بده نه ګڼئ او تاسو نه زه امتحان والم نو سم خیال دی یو سړی دی تا نه تپوس کوم
یو سړی دی جومات ته راغی، په منځه باندې ودرېدو، په 3 رکعت کې سلام وګرځو او کور ته لاړ. چا ورته ووایي چې تا خو 3 رکعته کړي، دی به څه کوي؟ په زوره به ډوډۍ دې خوړلې؟ او تا ته وایم که نه ستا دا جواب صحیح دی چې دی به وخته ګوري که وخت لږ تېر شوی بس دغه رکعت دی بس یې پوره کړي، خو په یو ځای کې خطا شوې. سجده سهو به د سلام نه بعد وي، سلام به وګرځئ او بیا به سجده سهو وکړي، 2 سجدې به وکړي او بیا به سلام وګرځئ. صحیح شوه که نه؟ تا نه تپوس وکړم حاجي صاحب، تا نه دا تپوس دا دی چې یو سړی د سلام ګرځولو نه مخکې دا 2 سجدې لګوي نو په څه طریقه به یې لګوي؟ صحیح د جواب خو مختصر جواب دی راکو، تفصیلی دا و چې کم د رکعت هغه 2 سجدې دي 2 هغه به ولګئ، بیا به تحیات پوره کړي، تشهد، درود، دعاګانې ټولې به ووایي او بیا به څه وکړي؟ بیا به 2 سجدې ولګئ، د هغې نه بعد بیا بل تشهد تحیات څه نشتي او نه څه ذکر شتي او بیا به سلام وګرځئ. بل تپوس او مخکې کوي سجده سهو نه وروسته څنګه سجده کوي؟ ودې کوي سجده سهو وکړو، د هغې نه بعد بیا هغه پاتې شوی رکن کوه، داسې خو نه کېږي. اول به هغه پاتې شوی رکن وکړي او بیا به سجده سهو. ښه، بل سوال دا دی ستانه بل سوال دا دی، یو سړی دی منزل راغی او په منځ کې دننه شکی شو چې 2 رکعته لمونځ دی که 3 دی، څه به کوي؟ او کوي به څه؟ 3 او 4 کې چې شکی دی صحیح دی جواب دی، خو د دې نه ښه جواب داسې و. ګوره اوس که ته ما نه تپوس وکړي، چې یو سړی راغی او په منځ کې شکی شو چې 3 رکعته دي که 4 دي، نو زه به دله د جواب نه مخکې بل جواب در کوم. هغه دا دی که دا سړی بیماري د شکونو نو بیا د شک له اعتبار نشته، او که دا سړی روغي نو بیا شک له اعتبار دی. اوس راشي دویمې مسلې له د سړي رجحان شتي یو طرف ته او شتي، به چې رجحان شتي په هغې د عمل وکړي او 2 سجدې دي د سلام نه بعد ولګي او بیا د سلام وګرځي. که رجحان یو طرف ته نه وي نو کم دی هغه یقیني دی، په هغې د عمل وکړي او بیا د لمونځ پوره کړي او سجده سهو به کله لګوي؟ د سلام نه مخکې. بل سوال ستاسو نه وي؟ ستانه سوال دا دی فرمان صاحب، یو سړی دی دا اولنۍ لنډه قاعده ته ویره شوه، د 2 رکعته بعد شي دا ته یېره شوه او 3 رکعت له روانو لا ودرېدلی نه و پوره، په لاره کې و، دی به څه کوي؟ او په لاره کې ورته رایاد شو، که لاره کې بارک الله فیک وی که په لاره کې لا پوره ودرېدلی نه ورته رایاد شو نو دی به څه کوي؟ واپس به کینی، او که ودرېدلی بیا به نه کېږي او کوي به څه؟ په آخره کې به د سلام د ګرځولو نه مخکې 2 سجدې وکړي. ورسېدو په دې کې نه. بل سوال حاجي صاحب تا نه سوال وکړم صاحب په ډاډه دې ونه وي چې وکړه. دا سجده سهو چې ده
دا به کله کیږي، یعنی ولې موږ د سجدې سهو کوو په منځ کې؟ د څه د لاسه کیږي؟ یا زیاتې وشي یا کمې وشي، بس یا شک شي. درې وجې ما ذکر کړي، بارک الله فیک. حاجي صاحب دوه ذکر کړي، یا زیاتې یا کمې، او درې موجه څه ده؟ هغه شک دی. باقی ډېر اهم مسائل پاتې شو، هغه به زه انشاءالله پر روان درس کې تاسو ته بیان کم چې کله مقتدی په امام پسې شاته ولاړي او دا مقتدی په خپل منځ کې خطا شي، امام خطا شي، نو دوی به څه طریقه کوي؟ دا به انشاءالله موږ پر روان درس کې ذکر کوو. اگر که دا باب ختم شو، د دې نه بعد چې کوم باب دی هغه سجده تلاوت دی. سجده تلاوت مسلې به بیانېږي. دا سجده سهو دی پسې کومه سجده ده؟ سجده تلاوت. انشاءالله د هغې مسایل به بیانو، سبا او بل سبا او د هغې نه بل سبا، یعنی منګل، بوت او جمعرات درس بنئ. ځکه چې زما څه مصروفیات دي د 3 ورځې، نو زه به د درس په ټیم کې مصروف یم. نه سبا او بوت ورځ او بیا د جمعرات په ورځ د جمعې په شپه یعنې درس بنئ، او انشاءالله د جمعې په ورځ به د سیرت درس که ژوندی ومه او الله وغوښته نو د جمعې په ورځ به انشاءالله د سیرت درس کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.